اسم ما فضل احمد و چیز 1 سال میشه اشغال میچینم دان سرک مادر پیر مریضه چیز ما چیز کریا خونه جمع کنم. از مقدره باید میام شهر رو کار میکنم. روز ساعتی بی هفته دیگه میشه. مکتب نمیرم. خالی خونه بگذاندنه. 6-7 سال میشه کارا خوبه. روز 20 سال میشه خالی خونه اینا هم میشه. کرای سرای اینا هم میشه و یک برادر دارم به ایران کرای سرای کنه و پول بغمان رو بری خونه مارک از اینجا پس کنه. این کار نباشه ما چه کار؟ خواهش ما از مسئولین از دولت امارات اسلامی افغانستان و از نهادهای خیریه و مؤسسات خیریه اینه که اینا یک زمینی شغلی و کسبی به سرپرستا از اینا فراهم بکنه که اینا بتونن به مکاتب برن و درس بخونن و دوباره به روی سرک کارهای شاقه نکنن، کفشنگ نکنن و آشغال جمع نکنن، بتونن سرپرستا از اینو یک کسب یاد داشته باشم که دیگه مجبور نشم اطفال خونه به روی سرک به خاطر کار کنن. خو اوس خاص سروې نه ده سوې مخکې کلونه تقریبا په 2019 کې چې سروې سوې وه 9,000 ماشومان وه د خیاباني اطفال چې ورته وایي نو اوس داسې خاص سروې نه ده سوې که داسې ټیټه راغلې وي عمر یا که داسې لوړ تللی وي نو په دغه راتلونکي کې هم تقریبا داسې یو پلان سته چې یو سروې وکړو خو په دغه کې موږ ګوناګون ډول خدمات کړي دي. یو خدمات دغه د تداوی و چې په تیر کال کې موږ تقریبا 2020 ماشومانو ته موږ د تداوی زمینه برابره کړې چې شخصي کلینیکانو ته موږ استولې دي. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق